یو ډیر ګناهګار ځوان رالی و امام ته ویل چې ما هر قسم ګناهونه کړي دي، هر قسم ګناهونه ما تجربه کړي دي، زه غواړم د دې نه توبه وباسم، لیکن وس او طاقت نه لرم چې دا ګناهونه پرېږدم. نو ما ته نصیحت وکړه. نو دغه امام ورته ویلې چې بچوړیه که چېرته ته غواړې چې ګناهونه وکړي نو ګناهونه وکړه، لیکن مخکې د دې نه 5 کاره وکړه. دغه ځوان ورته وویل راته ووایه. امام ورته ویل که چېرته ته غواړې چې ګناهونه وکړي نو ګناه وکړه، لیکن د الله سبحانه وتعالی په ځمکه کې مه کوه. دغه د ځوان وویل الله دې په تا رحم وکړي یا امامه، آیا دا ټول ځمکه الله دپاره نه ده؟ دا ټول ملکیت الله دپاره نه دی؟ نو دغه امام ورته وویلې چې تا له حیا نه درځي چې ته د الله سبحانه وتعالی په ځمکه کې او د هغې نافرماني کړي. دغه ځوان ورته ویل دویمه راته ووایه. امام ورته ویلې بچوړیه که چېرته ته غواړې چې ګناهونه وکړي نو ګناهونه وکړه، لیکن د الله سبحانه وتعالی د رزق نه خوراک مه کوه. دغه ځوان وویل الله دې په تا رحم وکړي یا امامه، لیکن دا ټول رزقونه الله دپاره نه دي؟ آیا الله رازق ذات نه دی او د هر څه دغه په لاس کې نه دي؟ نو امام ورته وویل چې تا له حیا نه درځي چې د الله سبحانه وتعالی د رزق نه خوراک کې او بیا دغه نافرماني وکړي. دغه ځوان ورته ویل درېیمه راته ووایه. امام ورته ویل ای بچوړیه که چېرته ته غواړې چې د الله سبحانه وتعالی نافرماني وکړي او ګناهونه وکړي نو ګناه وکړه، لیکن په داسې ځای کې وکړه چې هغه ځای کې الله سبحانه وتعالی تا ویني نه. نو دا ځوان ورته ویل الله دې په تا رحم وکړي یا امامه، الله سبحانه وتعالی خو داسې ذات دی چې په یو توره شپه کې په توره ګټه باندې یو وړوکی میږی چې هغه مزل کوي د هغې نه هغه خبر دی او هغه م ویني، نو زه چېرته لاړ شم او کوم ځای کې ګناهونه وکړم؟ نو امام ورته ویل چې تا له حیا نه درځي چې الله تا ته ګوري او تا ویني او ته د هغه نافرماني کوي. دغه ځوان ویل چې څلورمه راته ووایه. امام ورته ویل ای بچوړیه که چېرته ته غواړې چې ګناهونه وکړي نو ګناه وکړه، لیکن کله چې تا ته ملک الموت راشي او تا نه روح اخلي نو هغې ته ووایه چې ما ته لږ صبر وکړه، زما د مرګ نیټه لږه وروسته که زه د دې ګناهونو نه توبه وباسم. دغه ځوان ویل چې د دې څوک طاقت لري چې خپل مرګ نیټه هغه وروسته کړي. 5مه راته ووایه. امام ورته ویل ای بچوړیه که چېرته ته غواړې چې ګناهونه وکړي نو ګناه وکړه، لیکن کله چې د قیامت په ورځ باندې هغه کش کوونکي ملائک ته جهنم ته کش کوي او روان کړی د هغې نه ځان خلاص کړه او لاړ شه جنت ته لاړ شه، جنت ته داخل شه. دغه ځوان په ژړا شو، چغې کړې چې یا امام بس که بس، لقد تبت توبة نصوحا، توبه مې ویستله.